د پروګرام په دې ترڅ کې د فرانکفورټ د څانګې مشر البته د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د فرانکفورټ د څانګې مشر اقبال راته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا زموږ سره شریکه کړي. اقبال را شروع کوم په هغه نامه چې مهربانه او بخښونکی دی. خوږې خویندو او وروڼو سلام علیکم. دا نننۍ غونډه چې جوړه شوې ده خاص کر زمونږ د ډیورنډ زمونږ په تقسیم په هغه وخت باندې جوړه شوې ده کوم چې په 1893 کې منځته راغلی. تاسو ټولو ته پته ده چې مونږ 3-4 ځایه تقسیم شوي او رنګ رنګ تجربې په موږ باندې شوي. خو دې خلکو دې غمازو مونږ بیا هم جدا نه کړو او دا د فخر خبره ده چې نن مونږ هغه کسان کوم چې تقسیم یو بیا د یو چت لاندې ناست یو او د یو وروڼو په شانتې او یو ځای راټول شوي. خو دلته کې صرف زه یو خواهش لرم ستاسو د ټولو نه چې پیشنهادي داسې یو ګوند دی چې په دې کې د لر او بر یو شان دی. هر چا ته حقوق حاصل دي او هر څوک د دې غړی کېدی شي چې د ملي وحدت دپاره کار وکړي. نو ولې د دې موخې نه موږ فایده اوچته نه کړو؟ ولې په دې کې ګډ کار ونه کړو؟ هر څوک چې څومره کولی شي خپل هدف ته چې په هغې کې د دې منشور مخالفت نه وي او د پښتنو د کلچر مخالفت نه وي، هر څوک کولی شي چې په دې چوکاټ کې دننه زموږ سره یو قدم 2 قدمه 3 قدمه مخکې لاړ شي. نو زما دا خواهش دی د ټولو ملګرو نه چې دوی خپل دا فارمونه چا چې نه دي ډک کړي هغه ډک کړي او چا چې ډک کړي هم دي د تازه کېدلو دپاره یو ځلې بیا د عین صوبې میاشتو هم دغه فارم ډک کړي چې موږ ته معلوم شي چې موږ خپل غړي په رسمي توګه راټول کړو او خپل دغه ښه تنظیمي کړو او هغه کسانو ته زه هرکلی وایم چې هغه د هر ګوند د هر یو دغه نه تعلق لري خو چې زموږ سره یو ځای کار کوي نه هغه ته موږ هرکلی وایو چې هغه د ملي وحدت نه د پښتو ژبې نه مخالفت نه کوي. نو زه خپلې خبرې نه اوږدوم. ګردیوال صاحب ټولې خبرې وکړې، په هغې کې هر څه هغه راټول کړي وو. ستاسو نه ډېره ډېره خوښه نه چې تاسو راغلي یې او دلته کې دا مجلس دروند کړی دی. یو ځلې بیا په خیر راغلی او خوشحاله اوسئ.